د شپږیزې 18 پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې پایلوبې ته یې سپین غر او امو لوبډلو لار موندلې وه. سپین غر د ټاس په ګټلو سره لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه چې په پوره 10 اورونو کې 160 منډې جوړې کړې او 160 منډې هدف یې امو لوبډلې ته کېښود. امو لوبډلې د حسن ساخیل او د ترڅنګ عمران میر په د ښې لوبې په پایله کې دغه هدف ترلاسه کړ. د دې سیالیو لپاره هره ورځ زرګونه مینوال تر لوبغالۍ راتلل او دغه خپل اتلان یې له نږدې تشویقول. موږ لوبډله که تاسو وګورئ داسې ډېر غټ نومونه پکې نه ول، خو موږ د ټورنمنټ د شروع نه زه البته دویم کال مې و د امو سره چې په شپږیزه کې لوبېږم، نو زما مقصد د یو لوبډل مشر په صفت باندې همدا و چې هغه تېر کال چې موږ کوم ځای کې دا وینینګ مومنټم پرېښی و له همغه ځای نه بېرته شروع وکړو. اکثریت لوبغاړي هماغه لوبغاړي و چې تېر کال یا له تېرو 2 کالو له موږ سره په لوبډله کې ول. نو دا کوم چې نوي لوبغاړي راغلي وو کوشش همدا و چې هغوی ځان سره په دغه سرکل کې راین کړو او چې کوم د هغوی وړتیاوې دي له هغې نه ګټه واخلو. زما پرفارمنس ډېر عالي وي. غواړم چې د ټیم دپاره ښه لوبه وکړم. که تاسو وګورئ کوم وخت کې چې ماته ذمهواري راکولی کېږي که میډل کې وم، نو غواړم چې ټیم دپاره ښه ثابت شم. نو داسې سچویشن هم راځي چې ټیم ته ضرورت وي زه ودرېږم په وکټ، هغه مې هم کړی دي. نو همداسې وخت هم راغلی دی چې هیټینګ وخت راغلی دی، هیټینګ مې هم کړی دی. نو اورال خپل پرفارمنس نه ډېر خوشحاله یم. نو انشاءالله کوشش به دا وي چې نور هم امپرومنټ پکې راولم او ښه لوبې وکړم. د کورني کرکټ مسؤلین وایي شپږیزه کرکټ لیګ د ځوانو لوبغاړو د روزنې سیالیو ته د هغوی د چمتووالي او د نوي استعدادونو د راڅرګندېدو لپاره یو له مهمو او اغېزناکو سیالیو څخه ګڼل کیږي. که تاسو ګورئ په هره شپږیزه کې یو نه یو ځوان را پیدا کېږي. کله اولې شپږیزې شروع کړو سره راشد خان او عثمان غني او بیا پسې شروع کړو چې مجیب راپورته کېږي او بیا پسې وروسته په قرار د دجي ډول باندې ګربز راځي او بیا فضل حق راځي او بیا نور احمد راځي، غضنفر راځي. دغه هلکان دي. یا مثال خبرې د 2023 کې موږ شپږیزه وکړه، د هغې لوبډله لاړله د ایشیا ایمرجنګ کپ یې وګټلو. دغه څه دي چې د شپږیزې لاسته راوړنې دي. بل دا چې شپږیزه داسې یو پلیټفارم ده چې دلته د ملي لوبډلې ټول هلکان یې که د هغو په وړاندې ته لوبېږي ولو که په بالینګ کې وي او که په بیټینګ کې وي. دا هغه څه دي چې خلک یې نشي هېرولی، په ذهنونو کې پاتې کېږي او خلک دا فکر کوي چې هو رښتیا هم د نړۍ نورو تکړو لوبغاړو سره هم دغسې لوبه کولی شي. د یادونې وړ ده چې د ډېرو منډو جایزه رحمان الله ګربز، د ډېرو ویکټو جایزه خلیل ګربز، د ټورنمنټ د ځوان لوبغاړي جایزه فیصل شینوزاده او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا عصمت علم په نوم شوه.